پوښتنه کړې چې د ستانکزي صاحب موضوع رښتیا شوه که دروغ وه؟ آیا په رښتیا له افغانستانه وتلی او یا د نیولو فرمان یې صادر شوی و؟ چیرې ټي ټي پی پاکستان فتح کړي نو پی ټي ام به څه کوي؟ آیا امارت اسلامي او ټي ټي پی او پی ټي ام به سره یو شي او که بیا به درې مختلفې ډلې وي؟ طالبانو د درې رنګه بیرغ به ومني؟ د چانس شته چې درې رنګه بیرغ به ومنل شي؟ هغه کړۍ چې د نړۍ سره د ستونزو باعث ګرځېدلې دي او افغانستان د نړۍ نه لرې ساتي او افغانستان وګړو غوښتنو ته هم ځواب نه ورکوي او د پاکستان لاسپوڅي دي. د پوځیانو پر یو کم باندې د موټر بمي برید شوی دی چې د دې بمي برید په نتیجه کې ډېر تلفات هغه دښمن ته اړول شوي دي. جګړه اوس هم روانه ده. کې په علاقه کې د پاکستاني فوج یو افسر په نامه د مجیر حمزه په قتل ورسول شو. خو دا چې موږ د پښتونخوا او د بلوڅو مبارزه روانه کړې ده او دا به افغانستان سره یو کېږي، دا به په همدغه حالت خو نه پاتې. هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د شنبې ورځ اول یا لومړۍ ورځ د فبروري کال 2015 یو ځل بیا د سره سنگر د جهاد د خبرونو ترڅنګ د ستاسو د دینو پوښتنو سره ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. لومړی هیله لرم ماته دا چانس راکړئ چې زه د هغه دوستانو نه چې پرونۍ برنامې په هکله خپل نظریات را سره شریک کړي دي او خواخوږي ښکاره کړې ده او دی ویلي دي چې زه باید د هر انسان او د دې په خبره چې دی ویلي د هر نااهله انسان خبره ته ځواب مه ورکوه او دا نړۍ اوږده ده، د کې هر څوک هر رنګې خبره به کوي، په زړه یې مه راخلئ او ځواب یې مه ورکوي. خیر، ما خو دا پوښتنو ته ځواب په دم ورکړی چې دا دوستانو ته زما موقف واضح وسي چې زه دغه کار دغه د دومره کلونو نه کوم. ما د پیسو د لپاره نه و کړی او زما خپل نیت خپل د ځوانانو ته، وطن ته، دوی ته هغه خبر یا کوم موضوع چې زه پې پوهېږم هغه رسول دي، وضاحت کول دي تر څو د دې ذهنونه واضح وسي. او تاسو ته معلومه ده زما جبهه د جنګ چې دا ډېره وسیع ده. زه دلته د غربي نړۍ په مقابل کې جنګېږم، هلته د اسلامي امارت کې د غلطو کارونو مقابل کې جنګېږم، په لویه جبهه کې د کمونستانو د هغې خواخوږو او بچو سره جنګېږم چې د دې خاورې قاتلین او ظالم نه ډله ده. نن پلرونه یې وطن خرڅ کړه، نن اولادونه دې کې کار کې نښتي دي او دا وطن بیا بار بار خرڅوي او راځي جهاد ته بد وایي، رد وایي، کنځلې کوي، جهاد بدناموي، جهاد ته په رسمیت نه پېژني، اشغال ته قانوني نظام وي او قانوني نظام ته غیر قانوني نظام وي. نو د دې بابت نه ما دا لازمه غوښتله چې ځینې وضاحتونه باید وکړم. راځم د نن ورځې خبرونو سره چې څرنګه ما تاسو پرونه برنامه کې ویلو چې خبرونه به ما ته وروسته راځي او زه به بیا سبا وړاندې کوم. ما سره کوم خبرونه دي کې دا د پرون ورځې پورې ډېر ربط لري. لیکلي ورسره اول د فبروري دی، خو دا اصلا د 10 د جنوري خبرونه دي. ولایت سویلي پنجاب، دیرې غازي خان ولسوالۍ، هوا تونسه شریف په سیمه کې په نظامی پوسته باندې برید شوی دی. 15 عسکر وژل شوي دي، 3 عسکر نور زخمیان کړل شوي دي، 2 امنیتي کمرې ویجاړې شوي دي او مجاهدین د منطقې او د سیمې نه بیرته په امن او سلامتۍ سره ووتي دي. همدارنګې د 11 د جنوري یعنې 13 ورځ د کوټې ولایت هرنای ولسوالۍ کې پاکستاني پوځ پر مجاهدینو مرکز باندې برید وکړ. په دې برید کې 2 ډرون تیارې هم دوی باندې سره هم ملګرې وي او 4 جټ تیارې یعنې د جنگي تیارې هم په بریدونو کې ګډون کوي او د مجاهدینو په مورچو باندې بمبارد وکړ او د حکومتي دا په اساس باندې وایي چې د دې په نتیجه کې 6 تنه مجاهدین شهیدان شوي دي او مجاهدین دا وایي چې دا ادعا غلطه ده. موږ د سیمې نه په کامیابۍ سره وتې استو، څوک تلفات او زخمیان نه لرو او کامیاب شوي نه دي حکومت کسان په خپل په دې
حمله او بمبارد کې چې موږ ته صدمه یا ضرر راورسي. همدارنګه په 1 جنوري د کورم ایجنسی پاړچینار په بوشهر سیمه کې د مذهبي جګړې په نتیجه کې چې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ شوې ده. په دې جګړه کې پاکستانی پوځ هم مداخله کړې ده او د دې مداخلې په نتیجه کې د دې زیات شمیر پوځیان وژل شوي دي او زخمیان کړل شوي دي. 1 جنوري باندې دا راپور دی چې 2 ورځې مخکې یعنی 2 ورځې مخکې دا په ټانک ولایت ګومل ولسوالۍ رغزي سیمه کې مانجی کلی کې د اف سی عسکرو پر مجاهدینو باندې چاپه وهلې ده. جوابي کاروایی شوې ده چې ډیر مرګ ژوبل دغه تړولې ده حکومت ته او مجاهدین د حملې نه خوندي بهر وتی دي. همدارنګه د بلوچستان کې د بی ال ای جنگیالیو د پاکستان په فوز باندې شبخون وهلې دی یعنی 13 شپه او ترننه چې نن اول د فبرवरी د جګړه وی روانه و. په دې جګړه کې یو استخباراتي ایجنټ وژل شوی دی او 10 سنه پاکستانی عسكر وژل شوی دي او ډیر شمیر نور زخمیان دي. دا و د بلوچستان او د خیبر پختونخوا نه د ګرمو سنگرونو خبرونه چې ما تاسو سره شریک کړل. اوس راځم د تاسو قدرمن ورونو ځینې پوښتنه ده. ارسلان انصار وی ولی مجاهدین یو میکانیزم نه لري یا نه جوړي د مثال په ډول یو ادرس چې هوادوال ورته چنده او نقدي مرستي وکړي. یعنی دا ورور غواړي چې خپل مجاهد ورونو سره څوکلت جنگيږي مرستي وشي او نقدي دا وکړي. څنګه چې تاسو معلومه ده دا ډلې خو نړیواله سطح باندې په رسمیت نه پیژندل کیږي او د نړیوالو په نظر باندې سره دي چې د لوی قدرتونه د شاه باندې دي او دا جګړه غواړي خو په ښکارا توګه دوی دته د ترهګری ډلې وي او کدي سره څوک ځای جوړ کی او پیسې راټولول کې هغه ځای کدي ته معلوم شو دی او په دغه مقابل کې نړیوال قوانینو لاندې اقدامات کوي نو فلهذا په ښکارا توګه باندې څوک دې سره مرستم نشي کولای او د چندې ځای مرته نشي جوړولای. او دا کې دی چې په خپل عمل ته په سیمه کې دوستان خپل په منځ کې د چندې یو دغه جوړ کی یو رابطه سره وکي خپل منځ کې دا کول شي اما په نړیواله سطح باندې د نشي ویل دغه زمونږه اداره ده دغه زمونږ مرکز دی تاسو دلته مرسته وکي پیسې راواسي ځکه چې د غربي نړۍ نه هر ځینه پیسې زی دا تعقیبیږي او کپوي شي دا پیسې ټي ټي پی ته داعش ته یا بل ډلې ته ځینو هغه کسان هم نیول کیږي او په هغه چاته چې دی په هغه باندې هم الته ورته غواخ کیږي او دغه حکومت ته ویل کیږي چې دغه تاسو دیته دغه وی مړ سل وی مړ سلونه دي دا سلونه باید منځه وېسي. همدارنګه عبدالعلیم ورور پښتنه کړی چې د ستانګي سب موضوع اختیار شو که دروغ و آیا پرشتیا له افغانستان وتلی او یا د نیولو فرمان صادر شوی و. دا خو لا تر اوسه بالکل واضح نه ده ځکه اسلامي امارت په دې حق لس بیان نه دی ورکړی او خپل د ستانګي سب د خبرو دغه اغم دا اقرار نه دی کړی چې ما فرمان ورکړ شوی از وته مګم د خبرو نه داسې ښکاری چې بیا کوم خبري کړي د کلیپونه موجود دي چې د اغیزنه خوشاله نه دی راوته او د انتقادات لري او قرار د اطلاعاتو چې ما مخکې تاسو ویلو هغه کې هم دا خبره و چې د نیولو فرمان صادر شوی او دغه د کابینه مشرانو چې پاږي کې یعقوب دی ملا برادر دی او سراجین حقانی دی او همدسه عبد الله قوسیخ دی د دې په مرسته باندې دی وته هو د افغانستان نه وته دی د اوس په امن ځکه دی او د نیولو فرمان په ښکارا توګه باندې صادر شوی او د دناغه ځان بچ استده فعلن دی په امن کې دی. لطیف الله پښتون ورور وی د پاکستان د ضعیف کولو لپاره سپه کار دي چې وشي او د اسلامي امارات مشران یې د پاکستان په دام کې ګرځي یعنی دوه پښتنې لري څنګه پاکستان کولای شو تضعیف کو آیا په د اسلامي امارات مشران د پاکستان په دام کې ګرځي. اول خدا وی وروره چې دغه کم کار چې مجاهدینو روان کړی دی او په هر ځکه دی په ملټری باندې دی په بیسونو باندې دی په پوسټو باندې دی په کاروانونو باندې حمله کوي دا یو غټ عامل دی د ضعیفیدلو او د منځتلو دی.
دویم دا دی چې د دې تجارتي مراکز وهل شي او د هغه تجارتي مراکزونه د حکومت ته ګټه او پیسې لاړ نشي. بل دا دی چې عوام بایکاټو کې د بیلونو نه ورکولو کې ګیس بیل ورنه کې برق بیل ورنه کې او په ارزه کې دغه وکي په حساب مقاومت کې د په مقابل کې وای چې دا مونږ نه منو. نو غیر د لارې ډېرې زیاتې دي چې هر رقم چې سړی کولی شي یو نظام تضعیفه کړي نو خپل هغه ګډون پکې کوي. د مال نه اخیستلو مسله ده، د جنس بایکاټ دی، یعنی یو سول نافرمانی چې مکمله وشي نو نظام سقوط کوي. خو د لویه لارې هم دغه مجاهدین دی او د مجاهدینو دغه دی مقاومت دی چې دا به انشاءالله تضعیفه کېږي. د مجاهدینو چې څومره مرسته دوستان کولی شي هغه دی وکړي. دویم په حصه د دې د پښتون چې آیا د اسلامي امارت مشران د پاکستان په دام کې ګیر دي. ټول نه دي، یو محدوده ډله ده چې د عیسی ایجنټان دی هغوی ته کار کوي او نظام یې یرغمل کړی دی او د هغه لپاره بنګالني دوستان ټول کار کوي چې دغه ډله باید ونیول شي یا گرفتار یا په یو رقم د منځه ویوړل شي تر څو افغانستان د پاکستان د دم نه ووځي. نو ستاسو ځواب دا دی چې یو لږه ډله پکې شته، ټولې د پاکستان ایجنټان نه دي ځکه د پاکستان په خلاف دی لګیا دي کار کوي. بل ورور په نامه د صدیقي پوښتنه کړې ده چې بشار الاسد چیرته دی، ژوندی دی او که مړ؟ صدیقي صاحب څنګه تاسو نړیواله سطح اورېدلې چې بشار الاسد روسانو په هماغه اخره ورځ باندې په طیاره کې د دغې نه سوریې نه ویست او د دغې ته ورساوه ماسکو ته. دی په ماسکو کې دی خو څو ورځې مخکې دته د زهر ورکولو کوشش وشو، بیا د بستر کړلی شو، صحت یې اوس ښه نه دی، حالت یې نارمل نه دی، خو د هغې د مرګ نه بچ شوی دی او فعلا د خپل کورنۍ سره په ماسکو کې دی. خو د یو بل ورور دی چې هغه په سوریه کې دی، ځان ته عسکر لري، فوج لري او د اوسني حکومت په مقابل کې لګیا دی، جنګیږي، هغه لا وتی نه دی او هغه په سوریه کې دی. دا آخري پوښتنه د یو ورور د په نامه دی عجب خان. عجب خان وایي چې تاسو وایي چې طالبانو مشران د عیسی ایجنټان دي، کوم سند لرئ چې خپل ادعا ثابته کړئ؟ که د عیسی کسانو نو د قشتیپې د پروژې څنګه پیاده کړله؟ زه مبهم شوی یم ځکه چې طالبانو کارونه ښه دي او ښه کارونه یې روان کړي دي. اول خو به زه د ستاسو د پوښتنې د اخر څخه شروع کوم چې ښه کارونه دې کې شک نشته چې دوی ښه کارونه هم کړي دي، یعنی پروژې قشتیپې روانه کړي ده، سړکونه جوړي، بندونه جوړي، دا کوي، دا مثبت دي. مګر په دې کې هم شک نشته چې دوی په منځ کې د عیسی کسان شته دی او هغه موجود دی او دغه نظام چې مخې ته نه ځي چې دکې د نړیوالو سره اړیکه نه جوړېږي ځکه د ښوونځیو مسله، د انجونو مسله، د پارلمان مسله، د قانون اساسي مسله، د نظام د نوعیت مسله، د نظام کې د لوی جرګې راغوښتل او د خلکو داخلېدل په نظام کې، دا هغه مسایل دي چې نظام نورم پیاوړی کوي او قوي کوي او د دې ته دغه د پاکستان د عیسی غړي چې دي په دې نظام کې نصب کړلی شوي دي او دا نظام تضعیفوي. راځم دې ته چې تاسو ویلې دغه ادعا ته کوم ثبوت لري؟ زما برنامه کې تاسو وګورئ، ما په هغې کې ښکاره ویلي دي چې زه د بیرون نه خبره نه کوم ځکه زه په خپله په دې په ډله کې وم، نږدې نه دا کسان پیژنم، چا د عیسی سره اړیکې وي، د چا د عیسی سره اړیکې نه وي، څوک عیسی والا پاڅېدل. بله ورځ په برنامه کې ما خپل دا واضح توګه باندې ویلي چې کوم یو کسان چې پاکستان سره هغوی ښه نه وو یا د پاکستان خلاف و، پاکستان څنګه هغه ګوانټانامو ته ولېږل یا یې مړه کړل یا یې زندان کې واچول، او هغه څوک چې دوی ته غلامانو او د دوی په حلقه ګوشانو او د دوی خبره یې منله، هغه نه تنها چې په پاکستان کې محفوظه و، کله چې حکومت ته راغلل وزیران هم شول او اوس هم د پاکستان لپاره دي. خو د کابینه ټوله د پاکستان نه ده، اصلا طلبای کرام کې اکثریت قاطع د پاکستان حاکمیت او دا نه مغواړي، د لاسپوسي کم دي. خو هغه کسان چې تاسو یې ثبوت څه دی، د تاسو خو معلومه ده چې د یو ایجنټ داسې نه چې تاسو ثبوت پیدا کړئ دغه کې تاسو سره وړاندې شي، ځکه چې څوک دا کار کوي ثبوت شاته نه پرېږدي. مګر یو دا دی چې
منګه نږدې نه هلته وو، نږدې نه م لیدلي دي چې د ISI سره اړیکې وي، هلته تلل یا به دوی به خپل ډلې سره مسله ګرځېدل، خپل ډلې سره. او پاکستان در حد چې یو طالب یو عادي طالب به سوری م چا ونیوه ولیده، هغه به چې د پاکستان په ګټه نه و، هغه به ونیوه وبه یې سپاره امریکا ته، پیسې به یې پرې واخیستې. اما داسې کې داسې وزیران دي په همدې کابینه کې چې هغوی د پاکستان اردو سره خاصې اړیکې وي او هغه هلته ښایسته موټرونو کې د مساله د خپل مجاهدینو سره ګرځېدل او دلته هم چې راغله قدرت کې دي. نو زما خپل د سترګو لیدلی حال دی چې د تاسو سره شریک کوم. زه خپله د مجاهدینو ډلې نه ومه، زموږ کورنۍ د دوی سره دوی شاته ولاړه وه او موږ دا جهاد د امریکې په مقابل کې تایید کړی و او د روسانو مقابل کې موږ تایید کړی و. الحمدلله زموږ نیکونو د انګریزانو مقابل کې تایید کړی و. نو په دې اساس باندې هغه څه معلومات چې ما د خپل نږدې نه لیدلي دي، د ISI سره د قرابت، نزدېکیت، تګ راتګ، د هغوی نه هدایات اخیستل او د مرستې اخیستل، نو په هغې اساس باندې زه وایم چې څوک یې دی او څوک یې نه دی، هغه واضح معلوم دي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کړئ او دوستانو سره یې شریکه کړئ. تر بلې برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ. چیرې TTP پاکستان فتح کړي نو PTM به څه کوي؟ آیا امارت اسلامي او TTP او PTM به سره یو شي او که بیا به درې مختلفې ډلې وي؟ طالبانو د درې رنګه بیرغ به ومني؟ د چانس شته چې درې رنګه بیرغ به ومنل شي؟ هغه کړۍ چې د نړۍ سره د ستونزو باعث ګرځېدلي دي او افغانستان د نړۍ نه لرې ساتي او افغانستان وګړو غوښتنو ته هم ځواب نه ورکوي او د پاکستان لاسپوڅي دي. د پوځیانو پر یو کم باندې د موټر بمي برید شوی دی چې د دې بمي برید په نتیجه کې ډېر تلفات هغه دښمن ته اړول شوي دي. جګړه اوس هم روانه ده. کې په علاقه کې د پاکستانی فوج یو افسر په نامه د مجیر حمزه په قتل ورسول شو. خو دا چې موږ د پښتونخوا او د بلوڅو مبارزه روانه کړې ده او دا به افغانستان سره یو کېږي، دا به په همدغه حالت خو نه پاتې